اوس یو نوې فتنه په سوشل میډیا باندې انتهایی گردش کې ده او زمونږ نه سمج عوام هغې له به لایک هم ورکوي د لا علمۍ په بنیاد باندې د ایمان نه خلاص شو مسلمانان. د هغه نوم برکت علي دی، هغه منکر حدیث دی. کله وی چې د عیسی علیه السلام متعلق چې د مسلمانانو د مولیان چې کومه خبره کوي چې عیسی علیه السلام به آخره کې راځي قیامت ته قریب، دجال سره به جنگيږي، دجال به قتل کوي، بیا به جی د یهودیت خلاف د عیسایت خلاف جنگيږي او بیا به حج او عمره کوي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزه اقدس ته به حاضری کوي، جی وعده به کوي، بچی به کیږي. دا غي نفس شکل فوت شي نو عیسی علیہ السلام به بیا د نبی علیہ السلام په کشنه روزه کې دفن کیږي. نو دا خبره چې کومه د مولیان کوي اداره ته په قران کې وخی، د قران خو جی اټله فیصله ده وای چې یو پیر انسان د دنیا نه لاړې نو بس واپس نشی راتلې. نو به وقوفه انسانا زده تداوی ما چې عیسی علیہ السلام ولې وفات شوی دی سه اخو الله رب العزت ژوندۍ اسمانونو ته خېجولې دی. ورافعک الی قران تذکرہ کله دا چې دا مونږ ژوندۍ اسمانونو ته اوچت کړی دی، امانه خلا فوتګی نه راغله. نو دا مسلمانانو ذهنیت بربادولو لپاره دا یو ټکی کړی دی. ډیر خلک دا بیان ووري، دا غي سمجھ کې وای څه اشکالات پیدا شي د دین اسلام متعلق، شکوک شبهات پیدا شي چې دا څنګه خبره ده. وای قران عظیم الشان کې الله رب العزت ذکر کړی دی د حضرت عیسی علیہ السلام متعلق ويعلمه الكتاب والحکمت والتوراة والانجیل. انجیل دا خو په عیسی علیہ السلام نازلو، دا غي خو عالمو، او تورات ته مخکې نازل شوو په غیبانم ایمان وو. ويعلمه الكتاب والحکمه صرف دو سيزونه پاتې شو، قران کریم اور حکمت حدیث رسول. الله فرمایي چې دغه عیسی علیہ السلام ته د قران کریم تعلیم هم ورکوم او د حکمت یعنی د حدیث رسول تعلیم به وته هم ورکوم. دا به کله ورګي؟ عیسی علیہ السلام په دور کې خلا قران نو نازل شوی کنه، لا قوت نه دی ملو. معلومیږي دا چې عیسی علیہ السلام ته د قران او د حدیث او تعلیم الله ورکي، دوباره برازین او الوب ورکي. حدیثونه ثابت دي چې عیسی علیہ السلام با راشي د مونږ ټیم بوي اور امام مهدی علیہ رضوان به جمع ته محققی کې بدغه حالاتو کې براشه دمشق جامع مسجد په مناره باندې چې جمع ته محققی کې امام مهدی علیہ رضوان او عیسی علیہ السلام ته وو چې تاسو مخ کې شي، اب نه محققی کې امام مهدی علیہ رضوان به جمع ور کوي او بیا به وی د دین اسلام د احکاماتو مطابق حکومت کوي، د دغه دین محمدی پرچار بکئی. نو څنګه به پرچار کوي؟ الله رب العزت بو د قران او د احادیث علم ورکړي دي کنه. نو عیسی علیہ السلام تبم الله رب العزت د قران علم هم ورکړي، د احادیث علم به هم ورکړي. اوس داخله کرا پاسېدلی چې وای حدیث رسول حجت نه دی، د حدیث رسول نه منکر دی. څومره د ظلم خبره ده. د حدیث نه انکار کول دا خبره یاد ساتي، دا حقیقت کې ګوره د قران کریم نه انکار کول دي. حدیث نه انکار کول دا د قران کریم نه انکار کول دي. ول ډیر شي آیاتونه داسې دي چې حدیثو ته دی رجوع نه کړي کنه، والله کو په د قران کریم په آیات باندې پوښ. نو به دا غلط فهمي خوري لګیا دي.